ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ د عمران خان یو سپیچ د عمران خان یو تقریر پښتو ته ټرانسلیټ کوو چې د هغې په مدد سره به په تاسو کې یو ایکسټرا انرژي پیدا شي ځکه په دغه سپیچ کې په دغه تقریر کې عمران خان څه داسې الفاظ استعمال کړي دي څه داسې خبرې پکې کړي دي څه داسې سینټینسز یې پکې استعمال کړي دي چې د هغې په مدد سره به په تاسو کې ډېره زیاته جذبه پیدا شي تاسو به ډېر زیات موټیویټ شئ او که چېرته تاسو په خپل فیلډ کې تنګ راغلی یاستئ یعنی تاسو یو سکیل زده کول غواړئ تاسو یو هنر زده کول غواړئ او تاسو له خپل فیلډ مزه نه درکوئ تاسو له خپل کار مزه نه درکوئ نو انشاءالله د دې سپیچ د کتلو نه پس د دې سپیچ د اورېدلو نه پس به تاسو یو سترانګ کم بیک وکئ او په ډېر لږ وخت کې په ډېر نږدې وخت کې به تاسو یو ډېره غټه کامیابي ترلاسه کوئ نو ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو راځئ چې دغه سپیچ واورو وګورو زده کړه دې وکړو او د دې سره سره دغه سپیچ انجوای کړو When I came into cricket, کله چې زه کرکټ ته راغلم یعنی کله چې ما د انټرنیشنل کرکټ آغاز وکړو ما په انټرنیشنل کرکټ کې قدم واخیستو after my first test match او مطلب دا دی چې زما د اولنی ټیسټ کې لا وهلو نه پس زما د اولنی ټیسټ لوبولو نه پس I was dropped, kicked out of the team. مطلب دا دی چې زه د ټیم نه ډراپ کړلی شوم زه د ټیم نه په زور او زبردستۍ سره بار کړلی شوم Didn't come back until 3 years later. یعنی واپس ټیم ته را نغلم د 3 کالو نه مخکې یعنی ټیم ته راغلم خو 3 کاله فاست ټیم ته راغلم When I was trying to make it, everyone used to tell me, مطلب دا دی چې کله چې به ما ټرای کوله چې زه دا کار وکړم یعنی کله چې به ما پریکټس کاو بولینګ به مې کاو بیټینګ به مې کاو when I was trying to make it, everyone used to tell me, you don't have the talent. او مطلب دا دی چې هر سړی به ماته ویل هر چا به ماته ویل چې پتا کې ټیلنټ نشته پتا کې قابلیت نشته My older 2 cousins who were my role models. او مطلب دا دی چې زما 2 مشران کازنز کوم چې زما رول ماډلز وو ګرانو کتونکو په دغه سینټینس کې په دغه جمله کې زموږ سره 2 مشکل الفاظ رااله یو کازن او بل رول ماډلز نو د ټولو نه اول زده کوو چې کازن څه ته وایي نو په یاد ساتئ کازنز ویلی کېږي د تره زامنو او د تره لوریانو ته دغسې د ماما زامنو او د ماما لوریانو ته او د دې سره سره د ترور زامنو او د ترور لوریانو ته دې ته ویلی کېږي کازنز او په دویم نمبر باندې رول ماډلز کومه چې عمران خان وایي who were my role models کومه چې زما رول ماډلز نو رول ماډلز ویلی کېږي هغه چا ته څوک چې تا ته رهنمایي کوي څوک چې تا ته لار ښیي مشعل راہ یعنی راستہ دکھانے والا یا رہنمائی کرنے والا عمران خان وایي چې my older 2 cousins who were my role models یعنی زما هغه 2 مشران کازنز کوم چې زما رول ماډلز کوم چې به ماته رهنمایي کوله کوم چې به ماته د کرکټ په وخت کې لارې ښوې د کرکټ مطابق They used to remind me were far more talented than me. They used to remind me او د they used to remind me مطلب دا دی چې هغوی به دا خبره زما په دماغو کې اچوله هغوی به دا خبره ماته رایادوله They used to remind me were far more talented than me at my age. were far more talented than me at my age او مطلب دا دی چې زما نه ډېر زیات ټیلنټډ وو زما په عمر کې یا زما په وخت کې یعنی عمران خان وایي چې زما 2 کازنز وو او هغه زما نه زما په عمر کې یا زما په وخت کې ډېر زیات ټیلنټډ وو ډېر زیات باصلاحیت او ډېر زیات قابلان وو And throughout my cricketing career I was told او مطلب دا دی چې زما د کرکټ
د کیریئر په دوران کې یعنی زما د کرکټ د کیریئر په وخت کې I was told ما ته وویلی شو څه شی راته وویلی شو It's impossible. You cannot do it. It is impossible. You cannot do it. مطلب دا دی چې دا impossible دی دا ناممکن دی او you cannot do it ته دا نشي کولی. Similarly, when probably far more difficult than playing cricket was building the first cancer hospital in Pakistan. Similarly, when probably far more difficult than playing cricket was building the first cancer hospital in Pakistan. عمران خان وایي چې similarly همدغسې when کله چې probably شاید غالبا far more difficult دا خبره ډیره زیاته ګرانه وه دا خبره ډیره زیاته مشکل وه then playing cricket د کرکټ کولو نه was building the first cancer hospital in Pakistan. عمران خان وایي چې یعنی په پاکستان کې د کینسر هاسپټل جوړول د کرکټ کولو نه هم ګرانو یا کینسر هاسپټل جوړول په پاکستان کې د کرکټ کولو په شان برابر وو یعنی څنګه چې کرکټ کول مشکل وو ګران وو نو دغسې په پاکستان کې کینسر هاسپټل جوړول هم د دغې نه څه کم نه وو. I held a conference of the top doctors in the city. I held a conference of the top doctors in the city. او مطلب دا دی چې په سیټي کې په ښار کې چې کومه ټاپ ډاکټرانو ما د هغوی یو کانفرنس منعقد کو ما د هغوی یو کانفرنس جوړ کو. Out of the 20 doctors, 19 said that it was impossible. Out of 20 doctors, 19 said that it was impossible. او مطلب دا دی چې په شلو ډاکټرانو کې راته 19 ډاکټرانو یعنی یو کم شل ډاکټرانو ویل چې دا کومه کار چې ته کې دا کومه هاسپټل چې ته جوړی دا امپاسبل دی په پاکستان کې. You cannot build a cancer hospital in Pakistan. You cannot build a cancer hospital in Pakistan. او مطلب دا دی چې ته په پاکستان کې یو کینسر هاسپټل نشي جوړولی. I also had a lot of ridicule, people laughing at me. I also had a lot of ridicule, people laughing at me. مطلب دا دی چې په ما پسې ډېرې زیاتې ټوکې شوي دي زما ډېر زیات مذاقونه وړاو شوي دي خلکو په ما پسې خنداګانې کړي دي خلکو زما مذاقونه وړاو کړي دي او اوس مخکې وایي چې زما په کم ځای کې مذاق وړاو شوی دی په ما پسې کم ځای کې خلکو خندا کړې ده. Throughout various stages of my life. Throughout various stages of my life. او مطلب دا دی چې زما د زندګۍ په مختلفو مرحلو کې یعنی زما د زندګۍ په مختلف سټیجز کې خلکو په ما پسې خندا کړې ده خلکو زما مذاقونه وړاو کړي دي یعنی فعلا یې ویل چې په ما پسې ټوکې ټقارې شوي دي زما مذاق وړاو شوی دی په ما پسې خلکو خنداګانې کړي دي او بیا وایي چې د زندګۍ په مختلفو مرحلو کې د زندګۍ په مختلف سټیجز کې. But this is really what I want to tell you. But this is really what I want to tell you. او مطلب دا دی چې دا یو حقیقت دی دا یو رښتیا خبره ده کومه چې زه غواړم چې تاسو ته وکړم. اوس راځئ چې وړاندې څه وایي. Successful people are fearless. Successful people are fearless. او مطلب دا دی چې کامیاب خلق چې کوم دي هغه بې خوفه دي یعنی هغه د دې خبرې نه یریږي چې څه به کیږي. They fight their fears. They fight their fears. او مطلب دا دی چې هغوی د خپلو یرو سره د خپل خوف سره فایټ کوي د هغې سره جنګیږي یعنی د کمې خبرې نه چې یریږي د کم څیز نه چې یریږي د هغې سره فایټ کوي. که چېرته تاسو هم کامیابي غواړئ تاسو په زندګۍ کې څه کول غواړئ او تاسو ته یو څیز مشکل وي یو څیز ورته ګران وي نو بیا بالکل تاسو له پکار دی چې تاسو د هغې نه ونه یریږئ ځکه کامیاب خلک همیشه دپاره د هغه څیز څه فایټ کوي د هغه څیز څه مقابله کوي د څه څیز نه چې په زندګۍ کې یریږي یعنی د خپلې کامیابۍ په جرنۍ کې د خپل کامیابۍ په سفر کې د څه څیز نه چې ورته مشکل وي د هغې سره
فایټ کوي د هغې سره جنګیږي. They are not scared of failure. They are not scared of failures. او مطلب دا دی چې هغه بالکل د ناکامیانو نه یریږي. یعنی دا سوچ نه کوي چې که زه دا کار وکم او په دې کې زه ناکام شوم نو بیا به صحیح. بالکل هغه د دې خبرې سوچ نه کوي. They do not care what people say. They don't care what people say. او مطلب دا دی چې هغه د دې خبرې بالکل پروا نه کوي. یعنی کامیاب خلک بالکل د دې خبرې پروا نه کوي چې خلک به څه وایي. Because people change what they think all the time. Because people change what they think all the time. او مطلب دا دی چې وایي ځکه چې خلک چینج کوي، خلک بدلوي what they think، کومه چې هغه سوچ کوي all the time، هر وخت. نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د عمران خان دغه ورکوټ شان سپیچ ډیر زیات انجوای کړی وي او تاسو ته به ډیره زیاته فایده شوي وي. که چېرته تاسو د یو بل چا یعنی د منیب مزارې دغسې نور چې څومره انګلیش سپیکرز دي، که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د هغې یو سپیچ هم داسې پښتو ته ټرانسلیټ کړئ او هغه انجوای کړئ، د هغې نه مزه واخلئ، نو بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې د هغه پرسنالټي نوم ولیکئ او انشاءالله ډېر کویک به موږ د هغې هم یو سپیچ پښتو ته ټرانسلیټ کړو، هم ستاسو په اوپینین سره، هم ستاسو په رایې سره. د ویډیو کتلو ډېره مننه. Thank you so much. Thank you.